د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ سلګونو قومي مشرانو د پکتیکا له امنیه قومندان سره په ځانګړې لیدنه کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د دقیقې او کره اطلاع په بنسټ د قومي مشرانو پوښتون کې د خلکو کورونه تلاشي کړي ترڅو د خلکو او دولت ترمنځ د باور فضا پیاوړې شوې وي. امنیه قومندان یادو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د خلکو د مال او ناموس ساتونکي دي. په داسې حال کې یادو قومي مشرانو دغه غوښتنه وکړه چې 2 ورځې وړاندې پولیسو د برمل ولسوالۍ د ټنډې مرغۍ په سیمه کې په یو کور د تلاشۍ پر مهال 1 مل کلاشینکوف او مرمۍ ترلاسه کړې وي. د برمل ولسوالۍ د احمدزي وزیر قومي مشر ملک پیر محمد په دې اړه د پکتیکا ولایت له امنیه قومندان سره په راټوله شوې ناسته کې وویل چې حکومت دې د تلاشۍ پر مهال دقیقو او کره اطلاع په ګټې اخیستنې د خلکو کورونه د کلي د مشر یا ملا امام په شتون کې تلاشي کړي. هغه وویل چې د تلاشیو پر مهال ډیری وخت اطلاع ورکوونکي کسان خپل شخصي موخې لټوي او هغه کورونه تلاشي کوي چې د حکومت همکار وي، خو دا ډول کړنو به د خلکو او دولت ترمنځ فاصله زیاته کړي. سرچینې د پکتیکا له امنیه قومندان څخه د مننې ترڅنګ وویل چې قبایلو همیشه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر قربانۍ ورکړي دي او له ډیره وخته را په دې خوا سرحدي خلک په کورونو کې د ځان او کور ساتلو لپاره یو مل وسله لري. بارډر اوسیدونکی او د احمدزی قوم یو مشر میش دا عرض لري چې د میش په وطن کې خاص کر په وزیرستان کې د مزای په خوب راکده بجا تلوشي نشي او د میش سره د ظلم نه کیږي. میش سره چې تلوژي شي کیږي د میش یو سال یو شپږ ساله کسون څلوېښتي دو شورام دو مشرونم دي. میش سره د دغه سره د مشوره پیشي چې څوک سره تلوشي شي میشو ورته وسارتوي حکومت ور سره څټوي. د برمل د بارډر د کلي اوسیدونکي او د برمل د ځوانانو د شورا مشر رحمت الله وزیر وویل چې 2 ورځې وړاندې د پولیسو له لوري د یو کور د تلاشۍ له امله د یادې سیمې خلک خفه شوي او دردېدلي دي. رحمت الله وویل چې د پکتیکا امنیه قومندان له دې امله سرحد ته سفر وکړ ترڅو د قبایلو د قربانیو د ستایلو ترڅنګ هغوی نه بخښنه وغواړي چې نور به دا ډول کړنې نه تکراریږي او حکومت د خلکو په خوا کې د هغوی د عزت او ناموس د ساتلو په موخه هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. وزیر وویل چې د تلاشۍ پر مهال د سیمې دودونه هم په نظر کې ونیول شي او په شکی کور د کلي د مشرانو په شتون کې تلاشي ترسره او مجرم د قانون منګولو ته وسپارل شي. مبارز وزیر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د برمل امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې د یادې ولسوالۍ امنیت په بشپړ ډول ټینګ کړي، خو غوښتنه کوي چې خپل سري تلاشۍ دې بنده کړي. دلته چې کوم امنیتي ارګان راځي د خلکو تلاشي کوي په خپل سري تلاشي باندې خلکو د حکومت ترمنځ واټن زیاتېږي نو باید د دې مخه ونیول شي. هر ځای ته چې تلاشي ته ځي دلته امنیتي ارګان شتون لري، قومي مشران دي، هغوی سره باید دوی په ارتباط کې شي چې دغه سم خلک دي که ناسم. که چېرې ناسم و قوم یې خپله ورولي همغه تلاشیانې پې کوي، که چېرته هلته شی و هغه ورته راخلي او که چېرته ناسم نه و کوم بیا هم ورته وایي چې دا ناسم دی دا کار مه کړي. نو دغه ښه خبره ده چې دوی د امنیتي ارګانو د قومي مشرانو سره په سلا باندې کار وکړي ترڅو د خلکو د حکومت ترمنځ واټن راکم شي. د پکتیکا ولایت امنیه قومندان نثار احمد عبدالرحیمزي قومي مشرانو سره په ناسته کې وویل چې پولیسو د اطلاع په اساس یو کور په داسې حال تلاشي کړی چې پولیس د اوسېدو خونو ته نه دي ننوتي او یوازې یې هغه ځای کتلی چې د دوی ورباندې شک و. نوموړي ویل چې پولیس د قانون په چوکاټ کې د ټولو امنیتي ادارو په شتون کې حق لري هغه ځای تلاشي کړي چې شک ورباندې کیږي، خو زیاتوي چې دا ځل به د تلاشۍ پر مهال د کلي قومي مشران هم ورسره وي. نثار احمد د برمل ولسوالۍ د قومي مشرانو میړانه وستایله او غوښتنه یې ترې وکړه چې د خپلو تیرو غیرتونو او میړانو په نظر کې نیولو سره دي بیا هم د خپل هیواد او خلکو ګټو ته درناوی وکړي او هغه چاته د اجازه نه ورکوي چې په قبایلي سیمو کې ستونزې او ناامني رامنځته کړي. دا وسله راوړل شوې وای، دلته کېښودل شوې وای او بیا حاجي صاحب صدر یې پرې نیول شوی وای، لاسونه یې پرې ولچک شوي وای. زه اوس هم پرون هم بله ورځ هم کال بعد هم نه په تا شک لرم نه تا بیگانه بولم، ته د ما ورور یې، ته د ما عزیز یې، ته د ما مټ یې، ته د ما بازو یې. د یادونې وړ دی چې د پکتیکا امنیه قومندان له صفري نقطې هم لیدنه وکړه او له پولیسو یې وغوښتل چې د واورو د ورښت له امله له مسافرو سره هر ډول همکاري وکړي.